السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مغفرته. د علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په جنت کې یو قسم درخت ده. د دې درخت میوه تر سیب غټه ده، تر انار کوچنۍ ده، او دغه میوه تر زګ د اوبو تر زګ نرمه ده، او تر عسلو خوږه ده، او تر مسکو خوشبویداره ده. دغه شاخلي شاخونه د دې درختو د ملغلورو څخه دي، هغه لاندې دي، او دا پنډ بیخت یې د سرو زرو څخه دي، او ورق یې د زبرجدو څخه دي. د دې درخت یو قسم خوشبویي ده، یو قسم ذایقه ده چې د جنت په نورو درختو کې بیا نشته. خوراک نسي کولی له دغه درخت څخه الا خو بیا کولی سي مانه هغه څوک چې هغه ډیر درود د مدینې پر جانان باندې وایي. الله جل جلاله دې زموږ تاسو ژبې علی الدوام له سهاره تر ماښامه، له ماښامه تر سهاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درود باندې مشغوله وګرځوي. الله جل جلاله دې زموږ قرب د الله سره د درود په سبب راولي. الله دې زموږ قرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د درود په برکت راولي. د درود قرب و ژندېکت هغه دی چې په ورځ د قیامت په 8000 قومه ولاړ وي، علما، شهیدان، قسم قسم خلک، ښه خلک، بد خلک به ولاړ وي. هغه څوک چې ډیر درود ویونکی وي هغه به ملایکې له صفه وباسي، وایي ته راځه، ته راځه، ته هغه څوک وي چې په ژوند کې دي د مدینې پر جانان ډیر درود وایه، نن ستاسو لیست جلا دی، ستاسو مقام جلا دی، ستاسو ځای جلا دی. تاسو په دې رش او په دې زحمت او په دې ازدحام و زحمه کې نه پرېږدو، تاسو نن له دې سختې ورځې څخه باسو. نو محترمینو، لیلا او د مجنون په مابینځ کې چې کوم عشق و، د مجنون په مخ کې چې به د لیلا نوم یاد کړول سو، د به دومره خوشحالي احساس که لکه لیلا چې به ولیدله، او د به دومره ادب وکړي لکه لیلا ته چې ولاړ و. یو څوک چې عاشق سي بیا د معشوق قدر ورمعلومیږي. صحابه کرام عشق، د هغو مینه، د هغو الفت، دا تر عقل وتلې خبره وه. په کم مجلس کې چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاینه او یاداشت شروع، په هغه مجلس کې به د صحابه کرامو مبارکانو پر سینه باندې او د هغو پر مخ باندې به اوښکې را روانې وي. د هغو ژوند د جانان مینه وه. هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره زیاته مینه درلوده. صحابه کرامو دومره مینه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سره درلوده. اصحاب سیر را اخی وی ان قریش وی خلق واستول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په سفر روانو، چې عمره یې وراخیستې وه، خو بیا کافرانو مشرکانو نه ور پرېښوی. نو حدیبیه که مو نه یې لیدلي بیا ورسئ ویې وینئ. لله الحمد، الله لره دې حمد وي، دا د احسان و فضل او کرم یې راباندې کړی دي. دا اوس خو نو هلته شاګردان ډېر سول، مخلصین ډېر سول، خو چې هر ځای ته مو زړه وغواړي کلای سو. په 2011 کې چې زه اولنی حج ته تللی وم، نو کلیوالو حج ته استولی وم، هلته پیسې هم نه وې را سره. یو وار خو جبل حرا ته وختلم، بیا جبل ثور ته وختلم، تر ډېره ځایه په لڅ پښو کړلم، هغه مې بیا پښې خوږ سوې، باره نه سپی کړی. ما چې رسول الله صلی مبارک پر دغه منطقه کړلی دي، ما ته نه ده مناسب چې زه له څپلیو سره وخېږم. نو دا د حدیبیې درد مې په سینه کې اوسه چې دغه حدیبیه دې هم لیدلی وی،
طائف ته خو مې زړه ته نه ولیدل چې بیا به زه طائف وینم. سبحان الله، کال ته زه دی خبر و چې بیا به زه طائف ته ځم، بدر ته به ځم. تاسو باور وکړئ زه به له ډېره مینه او له محبت څخه به زما زړه پټاو سوی وای. دا چې بیا شیخ عبدالله طائف ته بوتم، محمد فاروق طائف والا الله دې دي او ورځ قیامت د عبدالله بن عباس راته مبارک ملګري جنت ته داخل کړي. نو د حدیبیې ارمان مې و چې موټر به مې راوګرځاو، پیسې ډېره غوښتې. نو زه د پاکستان له لارې حج ته راغلی وم، د وطن څخه هم شناخت خیل پیدا کړو، شپږ اووه نفرو پر ما درځي یا د حدیبیې عمره به وکړو. زما خو دوی نوم به تاسو سره ځان به په ورسوي چې موږ څلور پنځه شپږ نفره سوم، بیا شل ریاله را رسېدل. نو د صفت مې ورته وکړې بهراول درځي، باره مې هغه عمره په دوی هم وکوله، ما هم وکوله. نو حدیبیې نوم یاد سو، نو مې ځکه څه تفصیل ورکړي. نو مشرکین وایي دغه راواستول، نفر راواستول چې ورسې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. هغه چې رالو چې ویې کتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس کوي، دغه د اوداسه اوبه صحابه کرام نه پرېږدي، څوک یې څښي څوک یې وړي بېرته یې په د چشم په اوبو باندې ګډوي. دغه د دوی جاسوسانو پهلوانان چې مکې مکرمې ته وګرځېدل، د مشرکینو چې ولاړل قریش ته ویل یا اهل مکه، ای اهل مکې تاسو څنګه د داسې چا وینه تویوئ چې د هغه اصحاب د هغه ملګري د ده د اوداسه اوبه مځکې ته نه پرېږدي. وکانو دوی قریبه و چې مړه سي د ده د اوداسه پر اوبو باندې، چې دونه سره پر زخم ورش و، یوه به اوبه زه وړم، بلبل زه وړم، بلبل زما لاس ته اوبه نه دي را رسېدلي. دغه کافران ورته وایي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوداسه اوبه چې به د دوی لاس ته نه ور ورسېدلې، د کم صحابي لاس چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس په اوبو یا د پښو په اوبو لوندو په هغو د هغه په لاس باندې بیا لاس مسح کوي. تاسو څنګه هغه شخصیت وژنئ؟ تاسو څنګه هغه څوک وژنئ چې هغه دومره اشکال لري؟ سبحان الله. نو الله جل جلاله دې موږ ته مینه راکړي، الله دې موږ ته محبت راکړي، الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې ژوند راکړي. بې مینې ژوند د خره وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه چې د چا په سینه کې نه وي، د هغه د خره والله که سپر کړي. خر خو ښه دی، یاده ګرځي، مکلف نه دی، په شریعت نه دی مکلف، په ایمان نه دی مکلف. دغه به څه کوي چې په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نه وي او ځان ته مؤمن وایي، ځان ته مؤمن وایي. مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض عین د محترمینو. که زما د منۍ کې نه منۍ، ما یې منۍ، ما خپل مسؤلیت درته ادا کړ. د پښتنو په ژبه کې تر نن ورځې له دې ورځې ایسته بیا الله عالم دی تر نن ورځې پورې به چا د فضایل درود خپرونه 104 برخینې پښتنو ته وړاندې کړې. خو ما لله الحمد دا خدمت درته وکړي. دغه رنګه فضایل اهل بیتو، دغه رنګه فضایل اهل بدر، دغه رنګه محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا چې مې خلک په هر ډول ډبرو ولي، څوک یې لیونی دي، څوک یې دا له ځانه خبرې کوي، څوک یې دا ضعیفه خبرې کوي، هغو ته دې الله هدایت وکړي. د هغو سره درد نسته، د هغو سره احساس د دین نسته، هغه د دین غله دي چې دا خبرې کوي. دې که دوی د دین غمخواره وای نو خو دوی دې دا خدمت وکړي چې زه ضعیفه خبرې کوم، دوی دې راسې قوي خبرې دې وکړي. بیا دومره کوشش چې هره خبره سره له حوالې کتاب ته رسوم، بیا درته وړاندې کوم. دا هم نه درته وایم چې زه وایم، کتاب وایي، صفحه نمبر، باب نمبر، رقم د روایت یا د حدیث، نور باره حق نه سر لرو. خو په ورځ قیامت به د الله په حضور کې په 18,000 قومه کې هغه خلک تر ګریوان رانسم، هغه خلک به تر ګریوان رانسم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عشق او په مینه کې ما خلک
اموخته کول د رسول الله محبت ته مې رابلل دی زما حیثیت و زما خدمت دغه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې بهتر ګریوان نسم چې خپله خو بې غیرته و دین ته خدمت نه سوی کولی نور چې غیرتمن و سر یې هم پر دین ورکاوه هر څه یې پر دین قربانوه هغه یې هم نه پرېښو تاسو څه کوئ دیوبندي به پر بستره باندې مري زما لاس به زما مرګ به د دغو خلکو له لاس څخه وي چې هغه د رسول الله وسلم بارک او د رسول الله وسلم د اهل بیتو او د صحابه کرامو دشمنان او قاتلان وي او د الله د دوستانو قاتلان وي ما د خپل سر نظرانه د رسول الله په مینه کېښی دی دا مقام به الله ما ته نه کړه چې زه د رسول الله په مینه کې شهید سم دې ته زه له بیک وایم بیریږم خو نه ځینې نو مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان کې راولئ محترمینو نزهة المجالس جلد نمبر 2 صفحه 104 باب فضل الصلاة والتسليم او دغه رنګه علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة نمبر 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته